دوستانو په افغانستان کې زموږ یو شمېر هیوادوال په دې وروستیو کې د دوی هغه اختراعات یا نوښتونه د ستایلو وړ وو چې د هغې څخه یو د موټر جوړول وو چې په نږدې په ټول نړۍ کې د هغې ستاینه وشوله او واقعا هم چې د هغې انجینر صاحب هغه کارونه او هغه کړنې د قدر وړ وې. دې ته څنګه دوستانو تاسو به اورېدلي وي چې په ځینو ولایتونو کې خپله د وردګو د جغتو ولسوالۍ یو کس د لاسي لاس البته چې کله چا لاس نه وي کولی شي چې د هغې څخه یو مصنوي لاس دا یې جوړ کړ چې د خپله د ولایت مقام هم وستایله. د دې تر څنګ دوستانو زموږ یو بل ورور ښاغلي سیف الله ابو یوسف یو ځینې نظامي وسایل جوړ کړل چې مخکې هم یو ځل زموږ سره په خپرونه کې میلمه وه، اوس مو بیا ورته بلنه ورکړې ده. دوی یو ټوپک جوړ کړی دی. دې ته څنګ ځینې نور اختراعات هم لري چې ده څخه به یې خپله وپوښتو چې په کومه برخو کې ده نوښتونه او اختراعات کړي دي. درته ښه راغلاست وایي ستړي مه شئ ته وایي ابو یوسف په خیر راغلی ډېره مننه زموږ بل ستاسې هم ستړي مه شئ. نو الله هم کامیابه چې موږ ته هم وخت راکړه نو موږ هم وغوښتو الله هم کامیابه ډېره مننه کوم ژوندی اوسې. ښه د تاسو خبرې دې ځای نه راپیل کړو ښاغلی ابو یوسف چې تر اوسه پورې مو څومره اختراعات کړي چې مو جوړ کړي دي او دغه انګېزه او د هڅه ول درته پیدا شوله چې تاسو دغې برخې ته راشئ. خیر اوسې موږ 14 سره شان ټول جوړ کړي دي. 14 سره شان مو جوړ کړي. نو دا په دې خاطر فکر څه پیدا چې کوم وسایل ته موږ ضرورت لرو باید افغانان چې استعداد لري یا مثال جوړولی شي هغه باید جوړ کړو. نو پرې نه دي مثال کوشش وکړه چې دغه کوم وسایل لکه څنګه چې ما جوړ کړي که نور افغانان هم دغسې باید روز یې جوړ یې کړو. نو ما 14 سره شان مو جوړ کړي دي. نومونه یې اخیستلی شي چې شی دې جوړ کړي دي؟ دا یو مخکې ما امپور ډوله ټوپک جوړ کړی وه چې د هغه په نامه د عمر په نامه ټوپک مې جوړ کړی وه. مخکې خپرونه کې مو راسره میلمه په دې تړاو بحث هم وکړی که لږ نور هم راته توضیحات ورکړي دغه ټوپک مو څنګه جوړ کړی؟ لومړی اختراع البته مغه وه. لومړی اختراع مې عمر په نامه ټوپک جوړ کړی دی. هغه 3 قسم مرمۍ خوړلې او کوډ یې لرله چې کوډ به د خلاص نه که نه شاجر ته ایستل کېدل او نه یې مرمۍ تېروله نه یې فایر کړله. اوس هم بل ټوپک جوړ کړی چې دا د هیبتي په نامه دی. یعنې د هغې ځانګړتیاوې که لږ بیا راته وایي چې وې چې مثال مرمۍ نه ته ایستل کېدله شاجور یې نه خوړله البته شاجر یې خوړله خو مګر هم چې هغه مرمۍ نه ته چې کله کولف کله بیا شاجر نه ته وتلی بند بشه هغه یې ځانګړتیا وه البته دا یې نوې خبرې وه چې مثال کولف ته ورته واچوله نه ته شاجر چې ایستلی شوی او نه دې مرمۍ چې ته ایستلی شوی او نه دې مرمۍ چې تېرولی شوی هېڅ هم دې کار نه کړی. بیا هم نوی ټوپک جوړ کړی دغه ټوپک دی چې د هیبتي په نامه دی. نو د دوی هم ډېر پرمختللي سیستمونه دي. موږ ویډیو انشاءالله کړې هغه لیدونکي به وویني. ویډیو یې د ډز ویډیو ده موږ په اوبه کې اچوو نو برسېره خاورې ورباندې اچولې دي هغه پایرونه ورباندې کړي نه بند شوی دی او نه بندي. بل په دې کې پرمختللي سیستمونه دا دي چې دا موږ خپل لاس تړولی لکه څنګه چې افغانان په ښي لاس ټوپک نیسي او په چپ لاس مرمۍ تېرېدو خارجیان داسې جوړ کړي چې هغه په چپ لاس ټوپک نیسي په ښي لاس مرمۍ تېروي. موږ خپل لاس تړولی دی. یو بل داسې دی چې تاسو خپله البته دی هیبتي نو دغه ټوپک لیدونکي وویني نو دا نه امپور ته ورته دی نه M16 ته ورته دی نه کلشینکوف ته ورته دی. تاسو هلته تصویر ګورئ دغه د دغې ټوپک د جوړولو تصویر هلته په LED کې ګورئ او بل دی چې دی موږ خپله یوه داسې کوره ورته ورکړې ده لکه څنګه چې امریکایانو خپل ټوپکونه جوړ کړي امپور یې جوړ کړی دی خپل کوره یې ورکړې خپل شکل یې ورکړی. موږ د افغانستان ته داسې میل جوړ کړو چې د افغانۍ میل دی د 2 میلان څه فرق لري. نو هغه ویډیو دی لیدونکي به ویني انشاءالله په اوبه کې موږ اچوو خپله ویډیو یې ګورئ همدا اوس دوستانو تاسو به ویډیو ګورئ همدا اوس چې دوی هلته ټوپک په اوبو کې اچولی. تاسو ولې په اوبو کې اچولی دی علت څه دی؟ خو به یې دا ده چې دی نه بندېږي او خاورې هېڅ خاورې مو ورسره ورباندې واچولی فرق نه کړ. یعنې دا یو پرمختللی ټوپک دی چې په هېڅ طریقه نه بندېږي. د امریکایانو ټوپکونه البته مطلب مې دا دی بښنه غواړم تاسو خبرې مې پرې شوې شاجور کې څو مرمۍ ده ځایوي؟ دا 10 دانې مرمۍ ده. 10 او 10 په یو اتومات دی اتومات دی. هغه اتومات پایر نه ورباندې وکړل هغه ویډیو یې د لیدونکي ویني چې اتومات باندې پایر کړه. دا یعنې بل ټوپک اتومات نه و دا اتومات دی. یعنې ما اتومات دا پوره اتومات دی. ښه د دې د نورو ټوپکو سره نور ځانګړتیاوې څه دي؟ د ښه والی څه دی؟ مثال توپیرونه د نورو ټوپکو سره څه دي؟ دا دومره توپیر نه لري. یو توپیر دا دی چې دی مثال موږ دا په داسې طریقه جوړ کړی چې بندېږي نه بندېږي نه دا یو توپیر جوړ کړی کلک ډبل مې جوړ کړی. که چېرې لوند شي په اوبه کې ولویږي هم بیا هم نه ورته زر زنګ نه کوه مثال زر نه خرابېږي لکه امپور دومره یو خراب اسلحه ده امریکایانو جوړه کړې هغه چې عادي ګرد ورباندې ولویږي هم دی بندېږي. دا خو تاسو ولده چې خپله مو په اوبه کې واچوه برسېره خاورې ورباندې واچولې بنده نه شوله. ښه د دې امید له چی نه جوړ کړی دی کله د واضح کې دا خپله شاجور یې د امپور دی که نه بل تاسو نوی ورته جوړ کړی دی نور د دوربین د کومې وسلې د شته سپین نښلولی لږ معلومات راکړئ. دا مو نو 100% ټول موږ جوړ کړی دی که شاجور
جوړ دی که مثال نور د میل دی تر کوم دغه پورې موږ خپل افغاني دی په خپل افغانستان د کلشینکوف چې پکې نه دي کارول شوي په دې کې؟ د کلشینکوف بعضې شیان پکې کارول شوي دي چې هغه موږ جوړولی شولی، خو مصارف زیات ورباندې راتلل، نو د دې جوړ شوي شیان مو واخیستل، هغه لکه فایې دي، دوربین دی، لیزر دی، باندې مثال داسې بعضې شیان دي چې هغه موږ د کلشینکوف کې استعمال کړي دي، نو دا نور خپله جوړ کړي وسایل. تاسو چې د خرادۍ دستګاه لرئ چې لرئ چې دا پې جوړوئ؟ نه، د خلکو د خرادۍ نه کار اخلو، لکه څنګه چې مثال د افغانانو خپل ځان ته خرادۍ اخیستې دي، وسایل ورباندې جوړوي، موږ د هغوی د خرادۍ نه کار اخلو. هغه د جوړولو ویډیو هم شته چې موږ خپله د باندې کار کړی دی، هغه ویډیو هم شته چې مثال سره څه طریقه هم جوړ کړی دی. مطلب مې دا دی ابو یوسف چې تاسو ولې خپله یو مشخصه دستګاه نه جوړوئ او خرادۍ یا مشخص په اصطلاح یو سیستم نه جوړوئ، تاسو به تر کومه حده پورې کوښښ کوئ چې نورو ته ورشئ، که نه نور د سره مرسته کوي؟ موږ دلته ګورو د ټوپک د جوړولو خرادي ویډیو هم ګورو، که لږ معلومات راکړئ په دې برخه کې مسؤلین سره خبرې کړي دي که نه، چې تاسو خپله یو کارخانه ولرئ چې تر څو دغه خپل کارونه په بې د احسانه او په ښه توګه ترسره کړئ؟ نو یقینا دغسې څو ځلې تاسې مې اورېدلي وي چې په ټلویزیون باندې یا په میډیا باندې ښکاره کېږي ټوپکونه خلک جوړوي، همدغسې پاتې کېږي. تېر ځل ټوپک مې راوړله، نو د امارات نه مې غوښتنه دا وه چې موږ ته زمینه برابره شي، د تورس افغانۍ ټوپک نشته دی، نه یو افغانۍ ټانک شته، نه افغانۍ تیاره شته، نو که چېرې امارات ورسره هغه کسان چې جوړولی شي او هغه کار کړلی شي هغو ته زمینه برابره کړو، موږ کولی شو چې افغاني ټوپکونه جوړ کړو. ما یقینا دا ټوپک ته دغه فکر او عقیده نه لرم چې ما یا امپورډابله یا کلشینکوف جوړ کړی، ما زه دا خپله مې دا عقیده د خپل فکر مې دا چې ما یو افغانۍ ټوپک جوړ کړی د هیبتي په نامه دی، لکه څنګه چې د نوم هیبتي دغسې کار نه هیبتي م کوو، نو یعنې افغانۍ ټوپک مې جوړ کړی. که چېرې امارات دغه نورو کشورونو ته چې موږ داسې ټوپکونه جوړولی شي، مثال دا ټوپک خپله مسؤلین د امارات لیدلی شه؟ د هغو سره مو خبرې کړي دي که نه؟ چا درته ډاډ درکړی که نه؟ تر اوسه مشرانو ته نه یې ورغلي، نو خو که چېرې دغه زمینه برابره شي موږ سره مشران وویني، مثال د باره کې مو خبرې ورسره وکړو چې څرګنده کولی شو زمینه برابري نه برابري، موږ ته باید زمینه برابره کړه. ښه، ډېره مننه کوم. دې تر څنګ تاسو یادونه وکړه چې تاسو نور اختراعات هم کړي دي، نور شیان مو هم جوړ کړي دي، یادونه د زموږ همکار مخکې هم وکړه ټانک مو جوړ کړی دی. د ټانک جوړول ستونزمن نه دي، د دې انجین د دې برابرول، او تاسو څنګه وتوانېدلی شئ هغه جوړ کړئ؟ یقینا موږ یې ډېر ستړي هم کړو، ځکه چې په افغانستان کې په دې خاطر ستړي شو چې افغانستان کې داسې وسایل کامیاب ته دي چې هغه موږ وسیده توګه په اسانه توګه موږ ټانک ورباندې جوړ کړو. زه د زرې ټانک هم جوړ کړی دی، د یعقوب په نامه دی، نو یعقوبي ټانک دی، دا ډېر پرمختللي سیستمونه لري، د نایټروجن سیستم لري چې بدون د چراغ کولی شي دی په عملیات وکړلی شي شپه او د ورځې، او بل ضد زرې سیستم لري، ضد زرې سیستم هم د وړو مرمیو دپاره لري، هم د غټو مرمیو دپاره، د رهبري راکټ مرمۍ ضد هم دی، هغه ویډیو د لیدونکي به ویني. تاسو د ویډیو کې موږ ګورو همدغه ټانک چې روان دی، همدغه ټانک ضد زرې ټانک دی، دی 14 کسان ځای وي، 4 متره اوږد دی، 2 متره 80 سانته جګوالی لري، نو ډېر پرمختللی سیستم لري. د دې ته ماشین انجین مو د کومه کړه؟ انجین دا ماشین مو خو خپله افغانستان کې نشته، نو موږ د دوبۍ نه ورته راوغوښته، ماشین مو پر ویله ماشین دی، 4 سره ټایر نه یې کار کوه، یعنې کومکداره ماشین دی. ټایرونه خو ټانک ته نه پاتې کېږي، واوره دا پنچر کېږي نه؟ دا ډېر واړه دي، څنګه ټایرونه یې خو داسې د بغل نه داسې معلومېږي، ټایرونه غټ دي، پلان خو داسې چې په عملیاتو کې وره ټایر ته پنچر شي، مالې پاتې شي او دښمن راشي. امارات کوم همکاري نه در سره کړې داسې خاص، یعنې بعضې مسؤلینو سره همغږي ښودلې ده او کومک یې کړی در سره، نو یعنې که موږ ته امارات زمینه برابره کړو، موږ به یې ټایرونه هم ورغټ کړو. د ده تر اوسه یقینا تاسو وینئ چې د څو رقم اوسپنه جوړ شوی دی، نو یو رقم ته اوسپنې لاندې جوړ شوی. دا علت دا وه چې موږ اقتصاد ضعیف و، نه شوم کولی چې په یوه طریقه مثال صحیح سامان او صحیح شی ورته واخلو. که چېرې امارات زمینه ورته برابره کړو، موږ به یې انشاءالله دا ټول شی ورسم کړو. دغې ټانک جوړولو به وخت هم ډېر کړی وي، تاسو سره نور څوک کسان په دې کې مرسته کوي؟ یو څه ملګري شته، 2 کسان نور هم هر څه شته چې مثال څومره وخت کې هم دا ټانک جوړ کړ؟ ټانک مو په مکمل د موږ چې څه سامان جمع کړی دی د 14 سره د شان 2-15 میاشتې وخت وختی دی. والا دومره وخت نه دی وتلی د ټانک د جوړولو کې. دغه ټانک بیا مسؤلینو لیدلی دی که نه چا به د سره کتلي په دې برخه کې؟ او دغه ټانک اوس مهال چېرته دی؟ کابل کې دی؟ کوم ځای کې دی؟ نو ټانک مو د امارات نه غوښتنه دا ده چې موږ ته یو صحیح توګه لکه څنګه چې هغه موټر جوړ شو، هغو ته یو نمایش ځای په بګرام کې ما دا کله چې د خپل افغانانو ته او مجاهدینو ته وښوده چې ما داسې څه جوړ کړي، دغه ټول ملت ټول نړۍ ولیدله. د موږ ټانک په مخفي ځای کې ولاړ، دلته که چېرې امارات موږ ته زمینه برابره کړو، موږ د ټانک وباسو په صحیح توګه، موږ به دوی ته وښیو چې په ده باندې دا د رهبري راکټ ضد هم دی، ځکه لکه اوکراین او روسیه چې اوس جنګ روان کړی، د دوی په داسې ټانکونه جوړ کړي چې دی واروستل ته جنګ دپاره، او بیا امریکا د اوکراین ته داسې راکټ ورکړل چې هغه خپله په هغه پسې تلل په ټانک پسې. موږ هغه سیستم کې پال کړی چې هغه خمسه کوي، یعنې یو جایمر هم کې پال کړی چې د هغو عقل نیسي، هغه رهبري راکټ خمسه کوي، قطع کوي، نه پرېږدي چې دی په کار ورباندې وکړه.
شیشې هم زیري دي، شیشې هم زیري دي، د خپل هم زیري دي، لکه هغه هم شیشې مواد هم خپل افغانستان کې جوړ کړي دي، مواد هم خپل ورته اچولي دي، نو هغه هم افغاني مواد دي، دغه ځای نه ورته جوړ کړي دي. ښه سره د دې شي ټانک هم جوړ کړی، تاسو د موټر یادونه هم وکړه، تاسو چې بګراوند کې نمایش ته ورکړه دې کیسه راته وکړئ څنګه موټر هم جوړ کړی او څنګه بیا نمایش ته لاړل. موټر چې هغه بل موټر جوړ شوی، هغه سپورټي موټر جوړ شو. ښه مطلب دی هغه بالکل چې موږ ته هم دغه زمینه کې چې برابره شي موږ کولی شي د خپل ټانک روباسو نمایش ته وړاندې کوي. ښه خبره ده. یو بل ټانک هم جوړ کړی چې هغه د سراجن حقانی په نامه دی. موږ دوه ټانکونه جوړ کړي، یو د دفاعي حالت لپاره جوړ کړی چې مثال موږ دفاع وکړو که نه جنګي ټانک وي، او بل ټانک جوړ کړی چې دا وړ ټانک دی 3 متره دی، دا بیا موږ خپل وسایط ورباندې انتقالولی شو بل ځای ته. موږ خپل هغه توپ جوړ کړی دی هغه ورباندې انتقالوي وي خواته بلې خواته انتقالي البته انتقالي ټانک دی، د وسایل انتقالولی شي. په ډېر کم مصرف باندې جوړ شوی او په ښه سیستم باندې جوړ شوی. په دې کې مې د زرنج ماشین کار کړی دی، د زرنج ماشین مې ورته اچولی دی. ټانک د زرنج ماشین وړلی شي؟ نو د دې امریکایي موټرسایکل که تاسو چېرته لیدلی وي دغه ماشین هم ډېر کوچني دی، ډېر وړه دی، نو هغه یې داسې کم وسایط لپاره جوړ کړي، قوي شی نه شي وړی چې مثال دی ډېر کار وکړي. د توپ یادونه وکړه، په د واړه ټانک چې یو توپ هم تړلی و، دغه توپ تاسو څنګه جوړ کړی او د دې توپ په اصطلاح نوښت تر بل توپ څه دی، ځانګړنه تر بل توپ څه دی، کوم ښه والی لري؟ دا د ملا اختر محمد منصور په نامه مې د توپ جوړ کړی دی. نو دا توپ 10 کیلومتره لرې ویشتل کوي او نور داسې کومې خبرې نه لري، ځکه خو توپونه دی په رقم سره جوړ کړي دي. نو 10 کیلومتره لرې ویشتل که د شهید منصور په نامه نومولی دی. نو دا نوم هم ځکه ورته ورکړله چې انشاءالله د موږ خپل توپ د الله تعالی په نصرت سره د خپل افغانستان نه هم دفاع کړه او کوم چا چې د موږ شهید منصور شهید کړی دی نو د هغه انتقام اخیستونکی به وي. د دې توپ مرمۍ تاسو د څه شو بیلې دي ځان ته دي څنګه؟ مرمۍ هغه مکسونه شته چې انشاءالله لیدونکي به ویني. نو مرمۍ مو ورته جوړې کړي دي، مرمۍ خپله موږ خپله جوړې کړي دي. توپ ته میخ نه رونج ته ستنې رونج ته آخره پورې موږ ټول افغانستان کې جوړ کړی، خو ساز افغانی توپ دی. مرمۍ موږ خپله ورته جوړې کړي دي، کوم شیان چې د دته په کار شوي هغه موږ ټول خپله جوړ کړي دي. مخکې مې یو تصویر د هوان هم ولید، فکر کوم هوان مو هم جوړ کړی؟ هوان هم جوړ کړی دی، هغه د شیخ غلام حضرت نابغه په نامه دی. د ما دا نوم چې ورته ورکړه چې د نابغه په نامه هوان دی، ځکه د موږ هوان چې دی یو دانه دی، دا په ټوله نړۍ کې د دغه هوان جوړه نشته، ځکه نشته. زه به خبرې درته وښیم چې په دې کې څه خبرې دي چې دا نړیوال نه لري. د موږ هوان بیستنې فایر کا، نو هېڅکله نړیوال به انشاءالله ثبوت نشي کوي موږ ته داسې هوان وښیي چې بېستنې د فایر وکړه. نو لکه څنګه چې وختي ما دا خبره وکړه که چېرې امارات ما ته زمینه برابره کړه د نمایش، زه به انشاءالله په کم وخت کې لیدونکو ته دا وښیم چې موږ هوان وراچوو مرمۍ استن به نه لري دی به فایر کړه. نو په مرمۍ کې مې داسې یو سیستم ورته فعال کړی، دا سیستم مې په دې خاطر فعال کړی چې د موږ همیش وخت چې کله په هوان باندې ټکونه کړل فایر نه به هم کړل، مرمۍ به پچک کېدلې او فایر به نه کړله. ما داسې یو سیستم کې فعال کړ چې هغه ضد آب دی، په داخل کې مې پټاکۍ ورته فعال کړله چې هغه توبه نه ورځي، هغه مثال یخ او ګرم هوا تاثیر نه ورباندې کړه، نو خوله نه کړه بیا هغه نه شي خرابېدلی پټاکۍ، نو نه ستن ماتي، مرمۍ ور واچوه اتومات کار کړه. دا طرحې تاسو ته څوک درکوي؟ مخکې مې یادونه وکړه تاسو 2 نفره زموږ سره نور هم شته دي، آیا په 2 نفرو 5 میاشتو کې دومره ډېر کار کېدلی شي؟ 2 کسان چې د موږ سره وو، موږ تېر ځل نو خو د امنیت په خاطر سره چې موږ سره هلته خپل د کار ځای و، نو په هغه باندې دوی فایره وکړه. نور داسې څوک زه نه لرم چې ما سره کوم انجینر کوم بل څوک سره کمکاره وي. موږ چې داسې تیز کار کړی دی دا مو د خلکو د ماشینرۍ نه کار اخیستی، هغو ته مو پیسې ورکړي دي، هغوی موږ ته کار کړی دی. او د هوان مرمۍ هم هغه د عکس دی لیدونکي به ویني، نو هغه م هوان مرمۍ خپله لاسې جوړه کړې معلومیږي، او بله د ډیسیتو مرمۍ په بغل ورسره ایښې ده، نو هغه یې په مرمۍ ده په چک ټوله مرمۍ غټه ده، نو خالص مرمۍ هغه دلته ایښي. په افغانستان کې د روسیې د یرغل نه وروسته دلته ځکه ډېر ټانکونه پاتې شوي دي، حتی په شمالي ولایتونو ته که ورشو اوس هم هغلته ډېر شته دي. د هغې ټانکونو څخه تاسو د بیا رغونې لپاره یا د بیا جوړولو لپاره کوم فکر کړی دی که نه؟ په دې تړاو د مسؤلینو سره خبرې کړي دي که نه چې دا ټانکونه باید بېرته جوړ شي، ورغول شي او ترې ګټه واخیستله شي؟ نو یقینا زه خپله داسې یو فکر لرم او نه مې په هغو بخش کې پوهېږم، نه کار کړلی شم، نه مثال دی چې کوم شی جوړ کړي هغسې وسایل موږ بېرته نه شو کولی، هغه یوه دستګاه غواړي، جدا دستګاه غواړي. نو د ما خپله د امارات نه غوښتنه ده څه وخته به موږ پردی شیانو ته احتیاج ولرو او په پردی مثال دا اوس موږ ټانک خراب شي موږ یې ورکشاپ سیستمونه نه لرو چې په صحیح توګه یې جوړ کړو. نو دا لکه څنګه چې ما اوس افغانی ټانک جوړ کړی دی، دغه ټانک هم ورکشاپ پیدا کېدلی شي، هم بسترې لري او هم بازار لري او هم هر څوک ورباندې پوهېږي. نو هغه ټانکو ته څه اراده نه لرو، نو که امارات یعنې د هغه پرېږدي موږ خپل ټانکونه خپل افغاني ټانکونه جوړ کړو، موږ باید دا ټانکونه جوړ کړو څنګه چې روسانو جوړ کړي، دلته یې وسیله موږ یې به دې مثال ته ورولو. ښه یو څه چې ډېر مهم دی هغه مثال تاسو مخکې یادونه وکړه، تاسو
کوم ټانک جوړ کړی هغه زیرې دی. زیرې خو ډېر مصرف راځي، تقریبا یو زیرې موټر چې ته جوړوې دغه لکسس چې زیرې کوي تقریبا تر 40-50,000 مصرف پرې راځي. تاسو څنګه وکولی شوئ چې په کم مصرف باندې یو داسې زیرې ټانک جوړ کړئ چې هغه مرمۍ تاثیر نه پرې کوي؟ نو دوی چې دا کوم موټر زیرې کوي دا مواد خارجي دي، د افغانستان نه دي، ځکه دونه مصارف ورباندې راځي. هغه کس چې اوس مواد جوړوي هغه د خپل افغانستان وي او خپل افغانۍ وي، بیا دومره مصرف نه ورباندې راځي. ما چې کوم مواد جوړ کړي د خپل افغانستان د مځکې نه مې ایستلي دي، ما خپله کارخانه او هغه سیستم یې د ما دی، ځکه یې کم مصرف کړی دی. د وتونه دلمه چې زیرې ټانک جوړ کړم، که چېرې موږ د مواد خارجي اخیستل لکه څنګه ته خبر وکړه 40,000 یقینا هغونه مصرف ورباندې راځي. ډېره مننه کوم. پلانونه څه دي؟ په راتلونکي څه پلانونه لرئ؟ نور څه فکر کې دي چې تاسو جوړ کړئ؟ آیا د دې نه د جګو وسایلو د جوړولو فکر هم لرئ او که نه؟ موږ څه شان نور هم جوړ کړي دي چې یو بالستیک توغندی دی او بل کروز میزایل دی. بالستیک توغندی مې د محمود غزنوي په نامه باندې جوړ کړی دی او د کروز میزایل مې د دادله په نامه جوړ کړی دی. نو یوه مې جیټ طیاره هم جوړه کړې ده چې هغه انشاءالله وختي لیدونکي ول د واکسینو ښکاره کړل. نو هغه باندې هم کار روان دی. نو پلان داسې چې موږ اقتصاد ضعیفه دی، نشو کولی چې دغونه ډېر شیان جوړ کړو. دا شیان مو ته کار لاندې دي، که چېرې امارات څه کومک وکړو موږ کولی شو هغه جیټ انشاءالله. دا جیټ اوس د تصویر ګورې دا خپله تاسو جوړه کړې ده؟ ما جوړ کړې ده. ای 29 جیټ ته 29 دا نوم دی، نو خو د ده ماډل دی او نوم هم چې ورته ایښی دی هغه اسامه بن لادن نوم ورته ایښی دی. نو د هغه په نامه مې نومولې ده. د دې ویډیو لرئ چې دا څنګه طیاره جوړه کړې څنګه او ویډیو یې لرو هغه هم فعلا اوس نشته ده؟ نشته نه. ښه صحیح ده، ډېره مننه کوم. ښه غوښتنه مو څه ده د هېوادوالو څخه، د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه، که تاسو په آخره کې پیغام لرئ مهرباني وکړئ. نو هېوادوالو ته هم دا پیغام دی لکه څنګه چې زه اوس یقینا ما خپله کوم علم نه دی کړی، تعلیم یې نه دی کړی، نه عصري علوم نه لرم خو دیني علوم لرم. دیني علوم یې ته 4 درجې پورې کړي دي، عصري علوم زه نه لرم، نه مثال انجینر نه ساینس پوه کوم تعلیم یې نه دی کړی چې زه د مکتب مې ویلی وي. ما په دغه خپل د طالبۍ په درس باندې دومره خدمت کړی دی، یو څه مې جوړ کړي دي. هغه افغانان چې کولی شي د یو څه جوړ کړي، نو اوس فرصت وخت دغسې وخت نه دی لکه تېر نظام چې صاحب چې یو شی جوړ کړل هغه به ورک شه، لکه د ظاهرشاه په وخت کې لاس به ترې قطع شه. اوس الحمدلله د موږ خپلواکه امارات دی، د خپل افغانستان دی، نو دا زمینه ورته برابروي. یقینا ما دا دومره کار په خپل کور په خپل کلي کې کړی دی، ما ته تر اوسه مشکل نه دی پېښ شوی، نه څه مسؤلین سرته ویلي. مسؤلینو کومکونه هم زده کړي دي، نو ډېر خوشحاله یم. مسؤلین ما سره همکاري کړې ده، مسؤلینو په همکارۍ باندې ما دغه کار کړی دی. خو متاسفانه چې ما ته د کار زمینه نه ده برابره شوې، هغه هم د امارات نه غوښتنه دا ده چې موږ ته د کار زمینه برابره کړو. ډېره مننه کوم ښاغلی سیف الله ابو یوسف چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو ته په چار کې بریا وغواړم. الله مو کامیاب ژوندی اوسئ.